له کورونا سره د مبارزې په روغتون کې تر کورونا سخت فساد روان دی. ملت غږ د یو څېړنیز راپور پر مهال داسې اسناد ترلاسه کړي چې کندهار کې د کورونا لپاره په ځانګړي سوي روغتون کې اداري، مالي او اخلاقي فساد روان دی. په روغتیايي برخه کې فساد د عامه روغتیا وزارت ته واړوند مرستندوی ادارو له لورې کندهار کې له کورونا سره د مبارزې روغتون ته ښه فنډ ورکول کیږي، خو دلته دې روغتون کې یوې مشخصې کړۍ انحصار رامنځته کړی دی. د ملت غږ د څېړنې له مخې نه یوازې دا چې ناروغانو ته پر وخت اکسیجن نه رسیږي، بلکې کله چې اکسیجن وموندل سي بیا نو پایوازان اړ دي چې د اکسیجن ډبې درېیم منزل ته په ګېلېدو یوسي او ناروغ ته اکسیجن وتړي. د عامه روغتیا او دې برخه کې د نورو مؤسساتو له لوري د فاصلې یادونه کیږي، د ماسکونو او د سکلو یادونه کیږي، خو دې مرکز کې نه د فاصلې مراعات شته، نه د سکلې او نه هم ماسکونه تړل کیږي. جالبه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت د لایحې له مخې هر پایواز ته باید ځانګړی یونیفورم جامې ورکړل سي، خو دې روغتون کې نه یوازې دا چې یونیفورم نه ورکول کیږي، بلکې راپور کې لیکل کیږي چې ګواکې 24 ساعتونو کې دې روغتون کې له 90 څخه تر 100 دانو یونیفورمونه استعمال شوي دي. د هر یونیفورم بیه 1500 افغانۍ ده او دا ځانګړی یونیفورم دوهم ځل نه اغوستل کیږي. که او 195 یونیفورم ونیسو نو په 24 ساعتونو کې 1,42,500 افغانۍ کیږي. مطلب دا چې د دې روغتون مسؤلین پایوازان ته یونیفورم نه ورکوي خو لګښت اخلي. د کورونا لپاره ټسټونه بازار کې په یو شمېر لابراتوارونو کې په درنو پیسو کیږي، په داسې حال کې چې دغه د دوی اساسي دنده ده. د یو شمېر پایوازانو په وینا د دوی ناروغانو ته ډاکټران نه راځي، یا روغتون ته نه وي راغلي او یا هم په ټلیفون کې بوخت وي. په خوراکي مینو کې فساد. عامه روغتیا وزارت له کورونا سره د مبارزې د روغتون روغتیايي کارکوونکو ته په 24 ساعتونو کې د 300 افغانیو او ناروغانو ته د 200 افغانیو په لګښت خوراکي توکي ورکوي. د عامه روغتیا وزارت له لوري کندهار کې له کورونا سره د مبارزې روغتون ته د خوراک داسې مینو رالېږلې ده. کارکوونکو لپاره د سهار په ناشته کې پنیر، مربا، قیماق، یوه ایښولې هګۍ، یوه دانه ډوډۍ او یو ځل استعمالېدونکی لوښی شته. د کارکوونکو لپاره د غرمې په ډوډۍ کې ازبکي پلو د ګیلګلې غوښو سره افغاني سلاته، نیمه ډوډۍ، یو کوچنی بوتل فلټر اوبه او یو ځل استعمالېدونکي لوښي شته. همداراز کارکوونکو لپاره ماښامنۍ کې یوه کاسه د ګیلګي د غوښو غورمه، یو غاب سبزي او یو غاب حبوبات، یوه ډوډۍ، یوه د افغانستان مڼه، یو بوتل فلټر اوبه او یو ځل استعمالېدونکي لوښي شته. د ناروغانو لپاره د سهار په ناشته کې پنیر، مربا، قیماق، یوه دانه وچه ډوډۍ او یو ځل استعمالېدونکي لوښي. د ناروغانو لپاره د وزارت په مینو کې غرمه ازبکي پلو د ګیلګي له غوښو سره، نیمه ډوډۍ، یو بوتل فلټر اوبه او یو ځل استعمالېدونکي لوښي. همداراز ناروغانو ته د شپې لخوا یوه کاسه د ګیلګي د غوښو غورمه، یو غاب سبزي او یو غاب حبوبات، یوه دانه ډوډۍ، یوه دانه وطني مڼه، یو بوتل اوبه او یو ځل استعمالېدونکي لوښي ورکول کیږي. کندهار کې له کورونا سره د مبارزې د مسؤلینو خپلسري مینو. د مینو تغییر په وزارت پورې اړه لري او که په سیمه کې اړتیاوې بیا نو مسؤل ادارې په جریان کې اچول کیږي، لکه عامه روغتیا ریاست او ولایت مقام. وروسته بیا همدا مسؤل ادارې مرکز ته وړاندیز کوي، خو له کورونا سره د مبارزې د روغتون یو شمېر مسؤلینو لکه ډاکټر عبدالهادي، ډاکټر عقبین، نصار احمد، عزیز آغا، فواد او شمس رحمان پر خپل سر د کارکوونکو او ناروغانو لپاره داسې مینو چمتو کړې ده. د شنبې په سهار ملایي، نیمه ډوډۍ چای، غرمه وریجې د چرګ غورمه، نیمه ډوډۍ مستې، سلاته، اوبه او د ماښام لخوا د پسه غورمه، یوه ډوډۍ میوه، اوبه او سلاته. یک شنبه د سهار لخوا مربا، نیمه ډوډۍ او چای، غرمه وریجې د پسه غورمه، نیمه ډوډۍ مستې، سلاته، اوبه او د ماښام لخوا د چرګ غورمه، یوه ډوډۍ میوه، اوبه او سلاته. نور نو شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه او جمعه یو ډول مینو ده او یک شنبه او چهارشنبه یو ډول مینو ده. په لوجستیکي برخه کې فساد. ملت غږ همدې روغتون کې داسې اسناد موندلي چې د روغتون مسؤلینو د عامه روغتیا وزارت، ریاست او ولایت مقام په غلا خپلسري قراردادونه کړي دي. د وزارت له لوري ترسره شوی د خوراکي توکو قرارداد یې پرته له پوښتنې لغوه کړی. وروسته یې له افغانیا رسټورانټ سره د تیر 1399 لېږدیز لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې پر 9مه نیټه قرارداد کړی. دا قرارداد یوه میاشت وروسته لغوه شوی. بیا د زمري یا اسد میاشتې پر 19مه نیټه بل قرارداد له منو سلوا رسټورانټ سره شوی او بالاخره یوه میاشت وروسته یې دا قرارداد هم لغوه کړی او په روغتون کې خپلسري اشپزخانه جوړه کړې ده. د ملت غږ خبریالانو موده وړاندې پر همدې روغتون یو راپور جوړ کړی و او موندلې و چې ناروغانو ته ورکول کېدونکې غوښې خرابې وې او ان بوی یې کړی و.
د ملت غږ د معلوماتو له مخې د روغتون کې لابراتوار نشته چې د ناروغانو د خوړو کیفیت معلوم کړي. همداراز مومندل چې له بازار څخه راوړل کېدونکو خوراکي توکو نرخنامه نه وه موجوده، بیې په قراردادي بیلونو کې ورکړل شوي وې. ازموینې او د مامورینو د ټاکنو په برخه کې فساد. د همدې روغتون د بشري سرچینو مسؤل محمد طارق ستانکزي په قصدي توګه د یو شمېر کندهاري ماسټرانو اسناد یا جمع کړي نه دي او یا هم په قصدي توګه له منځه وړي دي. ښه بیګا د ډاکټر حبیب الله په نوم یو کس و چې د ایم ډي بس ته یې خپل اسناد جمع کړي وو او بیا یې تاریخ ته سپارلي، خو وروسته له منځه وړل سوي دي. ملت غږ دا موضوع نور هم څېړلې. وروسته همدې د بشري سرچینو مسؤل ولایتي کمیټې مسؤلینو ته منله چې له ده څخه د یاد کس اسناد ورک سوي دي. ملت غږ وروسته د همدې ډاکټر اسناد موندلي چې د روغتون مسؤلینو عجیبه چم ورسره کړی و. یاد بس ته عریضه د نعمت الله په نوم سوې وه، ډیپلوم او غوښتل کېدونکي اسناد د ډاکټر حبیب الله وه او سوي د ګل احسان په نوم ورسره یو ځای سوې وه. که تاسو یو ځای یو بس ته ازموینه ورکوئ، تاسو هم دغسې کوئ چې عریضه د بل په نوم کوئ، اسناد خپل ایږدئ او سوي د بل کس ورسره ایږدئ. ملت غږ دا هم موندلي چې د همدې روغتون رئیس عبدالواحد د متخصصینو لپاره د کورونا په برخه کې پوښتنې له طبي کتاب، علمي ژورنال، علمي څېړنې او نورو باوري سرچینو څخه نه وي اخیستې، بلکې د ګوګل له ویکیپیډیا څخه راخیستل شوي وي. تر ټولو جالبه لا دا و چې همدې د روغتون مسؤل عبدالواحد له ویکیپیډیا څخه نه پاڼې سوالونه جوړ کړي وو، په داسې حال کې چې ګډونوال ته د جوابونو وخت 1 ساعت ورکړل شوی و. د متخصص ډاکټرانو په ازموینه کې د اسدالله زیرک په نوم یو داسې ډاکټر ګډون کړی و چې ښوونځي پوهنتون کې لومړی مقام، ماسټرۍ کې لومړی مقام، متخصص کې لومړی مقام او بالاخره دغه لومړی مقام یې هیڅ برخه کې نه دی بایللی، خو له دوی سره د کورونا اړوند ازموینه کې ناکام کړی شوی و. ښاغلي زیرک د خپلې پارچې د رایستلو لپاره عریضه کړې وه، خو د روغتون مسؤلینو ورته ویلي وو چې ستا پارچه زموږ څخه ورکه سوې ده. تر ډېرو ځغاستو وروسته یې پارچه ورکړې ده. په دې اړه ښاغلي زیرک ملت غږ ته داسې وویل: ما ته په پارچه کې 4 نمرې راکړې وې. کله چې مې پارچه ته جدي نظر کړه نو پارچه 10 سوالونه درلودله. 15 سوالونه مې چک کړه نو 48 نمرې مې پکښې یوړلې، خو د پاته 50 سوالونو د چک اجازه نه راکوله. د پوښتنو په کلي کې یو ځای لیکلي و چې ایم آر آی او سی ټي سکین د کورونا ناروغۍ په تشخیص کې کاریږي، خو په طبابت کې دا خبره کول کوپر دی. وروسته مې ولایت مقام ته عریضه وکړه، دلته یې راته وویل چې زموږ سره بریالی یې، راسه دنده دې پیل کړه. همداراز د خلیل الله په نوم یو کس بریالی شوی، خو دوی یې پر ځای بل کس ټاکلی دی. تر ټولو جالبه دا ده چې د دې روغتون د متخصصینو په بستونو کې ډاکټر امان الله باوري او ډاکټر عبدالباقي پناه دندې لري، خو متخصصین نه دي او نه هم د دې برخې اسناد لري. له کورونا سره د مبارزې روغتون کې اخلاقي فساد. د ملت غږ د معلوماتو له مخې د روغتون مسؤلینو یوه نرسه چې دلته به موږ د لیلا مستعار نوم ورکړو په دنده ګمارلې، په لوړ منزل کې جلا اتاق ورته چمتو کړی او یوه خور یې هم ورسره کیسه کې شریکه ده. ملت غږ ته د همدې روغتون څو سرچینو او د ناروغانو په یوازانو معلوماتونه لیږلي وو. موږ دا معلوماتونه پر هغه وخت له ولایت مقام سره شریک کړي وو. څو ورځې مخکې د کندهار ولایت مقام څخه یو شمېر مسؤلین د همدې روغتون لیدنې ته ورغلي وو او هغوی هم د همدې مسایلو اسناد موندلي دي. د ملت غږ سرچینه وایي د کورونا اړوند روغتون له مسؤلینو څخه په ګڼو برخو کې استعلامونه سوي، یو شمېر مسؤلینو نیمه جوابونه ورکړي او ځینې تښتېدلي دي. د معلوماتو له مخې له کورونا سره د مبارزې روغتون مشر عبدالواحد څخه 4 استعلامونه سوي، خو هغه ننګرهار ته د کور په پلمه تښتېدلی دی. همداراز هغه په اخلاقي فساد ککړه نرسه چې موږ ته لیلا مستعار نوم ورکړی و د ولایت مقام له 2 ځله بلنې سره نه ده حاضره سوې او بیا روغتون ته هم نه ده ورغلې. هڅه مو وکړه چې د روغتون له یو شمېر مسؤلینو سره بیا ځلې وغږېږو، خو ونه توانېدو. د ولس غوښتنه. ملت غږ له لسګونو کسانو سره خبرې او مرکې کړي. هغوی وایي چې ولایت مقام او د عامې روغتیا وزارت باید د روغتون مسؤلین مجازات کړي. همداراز وایي روغتون کې د همدې مشخصې کړنې ولس ته د منلو وړ نه دي او نه هم دوی د دې درانه ولس خدمت کولی سي. د کندهار ولس غوښتنه کوي چې باید ټوله رهبري تغییر سي او پر ځای یې سم کسان وټاکل سي څو د دې ولس خدمت